لوګر کې د صنعت او سوداګرۍ ریاست او سویل ختیځ زون د کرنیزې پرمختیا صندوق مسؤلینو له لسګونو تنو سوداګرو، مالدارانو او بزګرانو سره د سوداګرۍ د پراختیا او پرمختګ په نوم غونډه وکړه. ورته وخت کې د سویل ختیځ زون د کرنیزې پرمختیا صندوق مسؤل د دې ادارې له لوري بزګرانو، مالدارانو او سوداګرو ته د مالدارۍ او کرنې غوړېدا لپاره د مرابحې تر نوم لاندې د لویو او وړو قرضو د ورکړې خبره وکړه. دغه پروسه هم خپل شرط او شرایط لري. که کوم صنعتکار یا تجار غواړي چې د موږ د تمویل نه استفاده وکړي، باید دغه شرایط په نظر کې وي. اول باید د اسلامي امارت یا د دولت د یوه رسمي ادارې نه د فعالیت جواز ولري. د صنعت او سوداګرۍ رئیس هم د لوګر صنعتي پارک په ټولو اسانتیاوو سمبال ګڼي او وایي چې طرح یې جوړه شوې او د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله له حکم وروسته به پر پانګوالو او سوداګرو وویشل شي. نو محمد اغې ولسوالۍ کې موږ 1500 جریبه مځکه لرو، نو 2500 جریبه سیسربنایي کارونه هم تکمیل شوي دي او توزیع ته آماده ده. نو تقریبا 26 شرکتونه موږ وزارت ته معرفي کړي دي چې انشاءالله نږدې وخت کې هغه دوی لپاره هغه شرکتونو لپاره د مځکې توزیع شروع شي. بل خوا سوداګر او پانګوال د سوداګرۍ او پانګونې برخه کې د اسلامي امارت له رامنځته شوي اسانتیاوو خوښ دي او د صنعتي پارکونو د ژر ویش غوښتنه کوي. هلته ډېر ورته خوشحاله یم. موږ مخکې ډېر مشکلاتو سره مواجه وو، د ځمکې خصوصا د ځمکې په ویش یا په توزیع کې عادلانه نه وو. خلکو به ځمکې اخیستلې یا بیا وروسته پرېښودلې چې ارزښت یې لوړ شي یا بل چاته په کرایه ورکول یا به نور دغه وي. اوس موږ په دې خوشحاله یو چې موږ ته ځمکه توزیع شي، موږ خپله پکې فعالیت شروع کړو. موږ ډېر خوښ یو په داسې یو موقعیت، ستراتیژیک موقعیت چې لوګر ولایت لري، د پلازمینې سره نږدې ده، جنوب خواته هم ستراتیژیک موقعیت لري په لاره باندې، نو اهمیت هم زیات ده. دا ویلو ده چې د لوګر صنعتي پارک د پلازمینې کابل سویل په 10 کیلومترۍ محمد اغې ولسوالۍ کې پروت دی او د سیمې په سوداګریز پرمختګ کې اړین رول لري.